السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرت محترم پوښتنه کړې ده چې د ښځې دپاره ګړۍ ساعت استعمالول دا په شریعت کې څنګه دی؟ محترمه، د ښځې دپاره بالکل هیڅ مشکل نشته په ګړۍ استعمالولو کې، ځکه یو خو د بنګړي ځای ونیسي، اصطلاح بنګړۍ په بل اصطلاح کړې، نو که وښۍ په لاس کې، که بنګړۍ په لاس کې، که ګړۍ په لاس کې، د ښځې دپاره دا ټول شیان زینت یې پروا نه لري، استعمالولی شي دپاره د زینت. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 333 کتاب الکراهیه الباب التاسع فی اللباس. نو د ښځې دپاره ګړۍ هېڅ مشکل نه لري، او فاته د نارینه‌وو دپاره ګړۍ معاصر علما وایي دا پروا نه لري، ضرورت دی د وخت. خو زه خپله پر دغه خوا باندې یم چې نارینه دې هم نه په لاس کوي، دا چې څوک په لاس کوي پر هغو باندې اعتراض نه لرم. خپله خو مې الحمدلله حمدا طیبا مبارکا فیه له کوچنیوالي څخه دغه عادت پلار دا ساعت نه راپرېښوی، نو اوس ورسره عادت شو. ډېر قیامت بها ګړۍ یې راته راوړل چې دا بعض شاګردان یې راواستي الفجر العصر، ما نه دي په لاس کړي، په شرمېږم اوس. او خلکو ته بیا داسې خوند ورکوي بیخي په لاس کوي. نو زه خپله له هغه ځای څخه بیریږم چې رسول الله صلی مبارک وایي زما په امت کې به یو ډله پیدا شي حدادیه به وي، د اوسپنې بنګړي به په لاس وي. دا خو تیار بنګړی دی، خو صرف یو ګردی شی یې ورکړی دی د بجو. بجې خو نو اوس په ټلیفون باندې هم سړی دا کولی شي. پخوا چې ټلیفون ما نه درلودی، ګړۍ مې درلوده، په جیب کې مې ګرځولې دغه یو قسم مسالې ګړۍ راکلې بندونه به مې ځینې وغورځول، بس دغه کوچنی شی به مې په جیب کې و، د ټیمینګ پر وخت به مې راکښی، ټیم ته به مې کتل. نو د ښځو دپاره په ګړۍ کې هېڅ خبره نشته، د نارینه‌وو په حق کې زه خپله نه خوښوم، او خواته معاصر علما هغه وایي پروا نه لري. خو زما خپله نه ځان ته خوښ ده، نه مې بل چا ته خوښه ده. نو رسول الله صلی وایي هغه څه ځان بل ته خوښوه چې ځان ته یې خوښوي، ځان ته مې نه ده خوښه، نو بل مؤمن ته هم نه خوښوم. دغو علماو ځان ته خوښه ده، نو بل ته هم خوښوي، په هغو باندې زه څه اعتراض نه لرم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم.